سلامونه خوږو دوستانو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ. یو ایل ډي ټیچر یوټیوب چینل ته درته ښه راغلاست وایم. خوږو دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې څنګه کولی شو خپلې ویډیوې او عکسونه ایمیل ته ور ثبت کړو، تر څو د ډېر وخت لپاره په ایمیل کې زموږ سره پاتې شي او د هر ډول مشکلو د ویروسو او یا د ورکولو څخه یې موږ او تاسو مخه ونیسو. خوږو دوستانو، ډېری دوستان هڅه او کوشش کوي تر څو یوه ویډیو یا یو عکس د ډېر وخت لپاره له ځان سره وساتي د یاداشت په ډول، خو متاسفانه د فلش یا میموري کارډ او یا د ټلیفون بایللو سره او یا د ویروسو په واسطه د وخت په تېرېدلو سره هغه د ده څخه ورکېږي او له منځه ځي. نو دا چې کومه داسې لاره شته چې موږ د دا ډول مشکلو څخه په امن شو، موږ خپل ویډیو او عکسونه ونه بایلو، داسې کومه طریقه شته او که نه بلکل شته. خوږو دوستانو، تاسو به راشئ خپل ویډیو او عکسونه به ایمیل ته ور ثبت کړئ، جیمیل ته به یې تاسو ور واچوئ. دا چې ایمیل ته څه ډول موږ خپل عکسونه او ویډیوګانې ور ثبتولی شو، نو تاسو به لومړی راشئ د ګوګل ډرایو په نوم سره یو اپلیکیشن ده، دا به راخلاص کړئ. ګوګل ډرایو چې د ګوګل کمپنۍ جوړ کړی دی، خو دغه دی خوږو دوستانو. هغه تاسو به یې له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ او له هغې وروسته په دې باندې کلیک وکړئ، دا به ووهئ او دلته به تاسو ته دا صفحه را خلاصه شي. دا د ګوګل ډرایو صفحه ده. تاسو به خوږو دوستانو خپل ویډیو او عکسونه دلته اپلوډ کوئ، دلته به یې ورجګوئ، نور به پاتې کېږي په ایمیل کې، ستاسو په ایمیل کې به پاتې کېږي. ما تاسو ته مخکې دا خبره کړې وه د ایمیل په جوړولو کې چې تاسو باید یو داسې ایمیل جوړ کړئ اسانه ایمیل وي او پاسورډ تاسو ته معلوم وي. که چېرته تاسو وغواړئ چې په بل ټلیفون کې هغه خلاص کړئ، نو تاسو یې خلاصولی شئ، درنه هېرېږي نه، تر څو کوم معلومات، کوم نمبرې او یا ویډیوګانې، عکسونه او یا نور کوم شخصي معلومات چې تاسو ور اچولي دي هغه ایمیل سره ثبت شوي دي، نو تاسو به هغه په اسانۍ سره هغې ته لاسرسی پیدا کولی شئ. نو بیا هم کوشش کوئ خوږو دوستانو چې یو اسانه او د ایمیل جوړ کړئ او پاسورډ د هغې په یاد ولرئ. نو راځو دلته خوږو دوستانو څه ډول د هغې ته ویډیو او عکسونه ور اپلوډ کولی شو. نو تاسو به راشئ په دې لاندې جمع علامه چې ده د پلس علامه، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، دا به ووهئ او له هغې وروسته به دلته په اپلوډ باندې تاسو کلیک وکړئ. اپلوډ دلته تاسو دغه صفحه راښکارېږي، ستاسو د ګیلري صفحه. له دغه ځایه تاسو کولی شئ چې هر ډول ویډیو او عکسونه چې تاسو سره در سره دي، کوم چې تاسو غواړئ چې وساتئ د ځان سره، له دغه ځای څخه یې ور اپلوډ کړئ، ور پورته یې کړئ. د مثال په ډول زما سره یو دغه عکس سره دی چې ما جوړ کړی دی د تمنین لپاره، دا و زه ور اپلوډ کول غواړم. دلته به فقط انتخاب کړئ او دی به نور په خپله اپلوډ کېږي دلته. خو دا مو په یاد وي خوږو دوستانو چې څومره MB هغه عکس او یا هغه ویډیو وي، دومره MB ستاسو څخه وهي ده، وهل کېږي په اپلوډ سره. سمه ده؟ یعنې کله چې عکس یا ویډیو دلته اپلوډ کېږي، لکه څه ډول چې په ډاونلوډ باندې MB وهي، دا ډول په اپلوډ باندې هم MB وهي. دغه ده خوږو دوستانو، زما عکس دلته اپلوډ شو، بس اوس دا عکس به دلته پکې پروت وي. زه ورته نوم هم بدلولی شم او فولډر هم ورته انتخابولی شم. بیا ویډیو رانه ډېره اوږدېږي، دا په نورو ویډیوګانو کې انشاءالله کوو. خو د نن لپاره دا زده کړئ چې ستاسو دغه عکس او ویډیو به ستاسو لپاره تر هغه وخته پورې په دې ایمیل کې موجوده وي تر څو پورې چې دغه ایمیل ستاسو سره موجود وي، او په کوم ټلیفون، کوم کمپیوټر او په کوم ځای کې چې تاسو خپل ایمیل په خپل ټلیفون کې لګین کوئ، هغې ته ور داخلیږئ، نو تاسو ته به خپل عکسونه او ویډیوګانې کوم چې دغه ځای ته داخلي کړي دي، هلته به انشاءالله تاسو ته راځي او درته به راښکارېږي. نو تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره دغه ځای خلاص یې کړئ. ډېر یو مهم اپلیکیشن دی په خاص ډول هغه کسانو ته چې دوی غواړي چې خپل عکسونه او د یاداشت په خاطر د وخت لپاره وساتي او یا خپل CV یا خپل اسناد دوی غواړي له ځان سره وساتي. ډېر یو مهم اپلیکیشن دی د هغې لپاره. نو تاسو له دغه څخه ګټه واخلئ او د نن لپاره همدومره ویډیو بس ده خوږو دوستانو. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ کومه خوښه شوې وي، او د نورو ویډیوګانو لپاره په تمه اوسئ. د نورو دا ډول ښایسته ویډیوګانو او تخنیکي ویډیوګانو لپاره زموږ ULD ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ سره پاتې شئ. د اوس لپاره د خدای